السلام علیکم ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته درې داسې ایپسونه ښیم چې هغه تاسو ارنینګ درکوي. په دې دریو کې دوه چې دي هغه ګیمونه دي، په ګیم کولو تاسو ته ارنینګ درکوي، او یو داسې ایپس دی لکه څنګه چې ټیک ټاک دی. په دې کې به موږ ویډیو اپلوډ کوو او ډیلي ټاسکونه به پوره کوو، په هغې باندې موږ ته پوینټ ټاکي او هغه پوینټ موږ یو ایس ډي سي ته کنورټ کولی شو او هغه یو ایس ډي سي موږ خپل باینانس یا بل ایکسچینج ته لیږلی شو. نو ټولو نه اول خو اولنی ایپس درته ښیم. ملګرو، د دې درې واړو ایپسونو لینک به تاسو ته زموږ په ټلیګرام چینل کې میلاو شي او د ویډیو په ډسکرپشن کې به هم تاسو ته میلاو شي، او زموږ د ټلیګرام چینل ورسره جوین کړئ. موږ ټول معلومات هلته خپل په ټلیګرام چینل کې شریک کوو. نو ټول نه اول خو زه راځم هغه اولني ایپس ته. ملګرو، په دې کې به اول تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ جوړول یې ډېر اسان دی. یو جیمیل درته ضرورت لري، نور هېڅ څه ته هم ضرورت نه لري. تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ. بیا دلته کې په دې کې تاسو ته یو ټاسک درکوي چې دا ډیلی ټاسک په دې کې تاسو سره کوي. هغې کې په دې کې اولنی ټاسک چې تاسو څنګه اکاونټ جوړ کړئ، دلته کې تاسو ته ښایي چې خپل ایکس یعنې ټویټر اکاونټ له دې سره کنیکټ کړئ. نو هغه به تاسو ځان وکړئ، بلکل اسان دی. اوس د دې دا ډیلی چکن او دا په دې باندې دا پوینټونه ورکوي. ستاسو په مخ کې دا ټاسکونه پوره کومه. اولنی زموږ پوره شو. دویم کې دی وایي چې یوه ویډیو ورکړه. ملګرو، ویډیو اپلوډ کومه. دا ویډیو اوس زه اپلوډ کومه په دې کې. دلته ورته ټایټل ورکړم. دا ویډیو اوس زموږ اپلوډ کېږي. ښه ملګرو، د ویډیو اپلوډ کولو نه وروسته زموږ هغه ټاسک پوره شوی دی. دلته زموږ دوه ټاسکونه پوره شو. اوس په اعلان کې کوي چې تاسو 5 ویډیو ته کمنټونه وکړئ، 5 کمنټونه. دا هم تاسو کولی شئ، اسان دی. په اعلان کې کوي چې 5 ویډیو ته لایک ورکړئ. دا خو هر سړی کولی شي، تاسو ټول پرې پوهېږئ دغه طریقه ده. راځو تاسو به دا پوینټونه یو ایس ډي ټي ته څنګه اړوئ. دلته کې اوس 1000 پوینټ چې دي هغه د یو یو ایس ډي سي برابر دي. زموږ پوینټ خو کم دي، نو ځکه نه وړي. زموږ دا پوینټ ورکوي چې دا زموږ د 1000 نه کم دي. دا چې کله 1000 پوره شي، موږ بیا کولی شو چې دا واړو یو ایس ډي سي ته. اوس ملګرو، دوه نور ایپسونه کوم چې ګیمونه دي هغه درته معرفي کوم چې هغې کې موږ کار څنګه کوو. نو د دې ټولو لینکونه به تاسو ته میلاو شي. دا یو ګیم دی ملګرو. په دې کې ګیم کول ډېر اسان دي. زما پکې آی دی 32 لیول زما دی. او تاسو دلته کې تاسو ته دا تاسو روپۍ دلته کې ښیي. دا ستاسو روپۍ او ګټه ښیي. دلته کې که چېرته تاسو په پاکستان کې یئ، نو تاسو ایزي پیسه جي ایس کیس ته هم ویډرا کولی شئ، او که په افغانستان کې یئ نو تاسو به پی پال اکاونټ ته دا ویډرا کولی شئ. ګیم کولو طریقه درته ښایم چې ګیم به موږ په دې کې څنګه کوو. نو زه به سټارټ ګیم باندې ټیک اخلم، او دلته کې دغه اسان ګیم دی. دا زموږ لیول شوټ شو. اوس خو ما ګیمونه کړي دي، نو دا ځکه زما داسې نه سوتېږي چې تاسو هغه کې به ډایرکټ تاسو ته نیکسټ لیول راځي. زموږ د ورځې هغه پوره شوی دی. بل تاسو دلته کې ملګري په دعوت کولو سره تاسو ته هم روپۍ درکوي، کوم چې تاسو بیا خپل پی پال اکاونټ ته اړولی شئ یا لیږلی شئ. او دغه شانتې یو بل ګیم دی، بلکل سیم ټو سیم دغه شانتې دی. هر څه یې دغه شانتې، صرف دا ګیم کول یې لږ بدل دي، او نور هر څه دلته کې دا میشن هر څه یو شانتې دي. دا میشن پوره کول هم دی. اوس ما ته وایي چې ته فرینډ انوایټ کړه 5 ملګري، او دا وایي چې ډاونلوډ ان پلی. نو دوی یو ګیم به راکړی، هغه ډاونلوډ کول غواړي او پلی کول غواړي. دا خو څه خاص دغه نه لري. خو ستاسو لپاره چې کوم مهم دی هغه دا دي. دا او دا چې کله تاسو لیول پورته کوئ، نو دلته کې تاسو ته راځي. اوس ما د 30 لیوله پورې رسول دی. دلته کې تاسو 10 لیولې پورته کوئ، نو تاسو ته دلته کې 210 روپۍ راکوي، کوم چې تاسو بیا ویډرا کولی شئ. ملګرو، دا تاسو ویډرا کولی شئ. نه ملګرو، په دې کې نور څه خاص کار نشته، دغه ټاسکونه پوره کول دي او
ته کولې، نور پکې څه خاص کار نشته دی. نو زموږ د ټلیګرام چینل درسره جوین کړئ، لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. او انشاءالله په راروانه ویډیو کې درته یو بل ښه ایرډراپ درسره شیر کوم، تاسو ته به ډېره ښه ګټه درکوي. نو زموږ ټلیګرام چینل جوین کړئ، ټول معلومات هم دلته په خپل ټلیګرام چینل کې شیر کوو. مننه، الله مو آباد ساته. الله پامان.